لومړی ځل موږ برازیل ته ورسېدلو، هلته پروسس څه شی دی، څه باید موږ وکړو، مصارفات څومره دي او په کوم ډول ویزه باندې موږ برازیل ته تللی شو. نو دغه ویډیو مکمل وګورئ. دې ځای کې مکمل د ټولو پوښتنو تاسو ته زه ځوابونه درکوم. اول خبره خو دا ده چې د برازیل دپاره چې هر ډول ویزه وي هیڅ مشکل نشته. مقصد ځان برازیل ته رسول پکار دي، ځکه چې زه پوهېږم نو چې څومره افغانان چې راځي هغو هدف دا نه وي چې هلته برازیل کې پاتې شي، هغوی ټول مخکې راځي، څه امریکا ته ځي، څه کاناډا ته تلل غواړي، یعنې هغوی هلته نه پاتې کېږي. چې هر ډول ویزه باندې تاسې راتللی شئ، نو ویزه واخلئ او راشئ، فقط انټري وکړئ، بیا هغې نه وروسته هلته هسې هم نه پاتې کېږي، بیا مخکې تللی شئ، هېڅ مشکل نشته. یوه خبره او بله خبره چې تاسو پوښتنه کړې وه چې هلته برازیل کې مصارفات څنګه دي. نو چې کله تاسې ویزه م واخیسته نو برازیل ته راغلي، هلته هېڅ مصارف ستاسو کوم مصرف نه کېږي. چې کله هلته ورسېدلي تاسې په د برازیل په هوایي میدان کې کېوتئ نو تاسې به سیده ډایرکټ به ځئ به ټرمینل 2 ته، ځکه چې په ټرمینل 2 کې ټول افغانان دي هلته چیکن بي کې. نو چې هلته لاړئ هلته منظم تاسو ته هر څه ځای مې انتظامات هلته شته دي، تاسو ته ځای مې درکوي. بیا هغې نه وروسته تاسې انتقالي کیمپ ته، په کیمپونو کې افغانان شته دي، هر څه خوراک او هر څه سیستم هلته برابر وي، هر څه تاسو ته درکوي. حتی چې څومره کوم دفاترو ته کوم کار دپاره ځئ نو هلته هغوی په موټر کې کېنئ، ټول پروسه هم تاسو ته خلاصوي. چې کله هلته ورسېدئ یو څو مهمې خبرې دا دي چې هلته ورسېدئ تاسې باید دغه د برازیل ریزایډنسي کارډ چې کوم یو دی دا باید حتمي باید تاسې واخلئ. چې کله لومړی ورسېدلې اول تاسو ته سی پی اف درکوي، چې سی پی اف هم واخیسته، بیا هغې نه وروسته تاسې یو دفتر ته ځئ چې هلته تاسو ته اپاینټمنټ درکول کېږي د ریزایډنسي کارډ دپاره. نو چې اپاینټمنټ هم واخیسته بیا هغې نه وروسته تاسې ځئ پولیس فدرال ته. نو پولیس فدرال کې تاسې بایومټریک کېږئ. چې کله بایومټریک شوئ بیا هغې نه وروسته تاسو ته پروتوکول یو ورقه درکوي. نو پروتوکول ورقه تقریبا چې هغې درکړه بیا 15 ورځې 20 ورځې تر 25 ورځو پورې، نو 15 نیوله تر 25 ورځو پورې بیا تاسو ته هلته وخت دي، یعنې 25 ورځو کې ته بیا ځې خپل ریزایډنسي ته کارډ اخلي. نو هلته تا باندې کوم مصرف هسې هم نشته، هلته کیمپونه شته، هسې هم په کم کې اوسېږي، ډوډۍ خوراک هر څه تاسو ته درکول کېږي. نو چې کارډ دې واخیسته هغه کارډ 2 کلنه اقامه ده، یعنې 2 کالو پورې ته هلته د هغې ښه قانوني هېڅ مشکل نشته تا ته، ځکه چې کوم چیز ته ته په ویزه باندې برازیل ته راځې نو هغه سنګل انټري ویزه ده، هغه چې یو ځل انټري دې وکړل هغه ختمه شوه. نو کارډ باید په دې واخلئ، ځکه چې تاسو نیت خو هسې هم دا وي چې تاسې مخکې ځئ امریکا ته او کاناډا ته تلل غواړئ. نو تقریبا د امریکا او د برازیل ترمنځ تقریبا 12-13 مملکتونه دي. که چېرته په هر یو مملکت کې تا ته کوم مشکل پیدا شي نو که تا سره دغه ریزایډنسي کارډ موجود وي نو که هر یو مملکت هلته څه مشکل پیدا شي ډیپورټ یې کړي سیده د برازیل ته لیږي، او که چېرته تا سره دا کارډ نه وي نو سیده کوم ځای ته لیږي، سیده د افغانستان ته لیږي. نو دغه مشکل بیا درته پیدا کېږي. نو چې هر یو ځای باید دا کارډ واخلي، چې کارډ هم واخله ښه په تبه بیا دغه لاره ده، سیده په دغه لاره باندې به راځئ، به امریکا کې پاتې کېدل غواړئ، به کاناډا ته. خو کاناډا زه په دې پریفر کوم چې دلته د اسنادونو پروسس چې ده ډېره اسانه ده، کارونو دغه چې دي کارونه هم شته دي. دا بعضې غلطه خبره ده چې خلک وایي چې والا په کاناډا کې کارونه نشته، او دا دی او هغه دی، ښه پرېمانه کارونه دلته شته دي. زه پخپله دلته په کاناډا کې یم او کارونه ښه پرېمانه کارونه شته دي. نو دلته د اسنادونو پروسس ډېره اسانه ده. نو په امریکا کې ما ته پخپله چې کله زه هلته لاړو ورسېدلو ټول پروسس خلاص شو، ما ته تقریبا 2.5 کاله وروسته ما ته فقط انټرویو ډیټ راکړی. نو چې 2.5 کاله وروسته تا ته محاکمه درکړي، د محاکمې تاریخ درکړي، بیا هغې نه وروسته هغه انټرویو ورکړه، بیا به سیستم به دې نه وي معلوم، تر 2 کالو پورې به هلته پروت وي. نو دغه مشکلات هلته شته دي.